دا خو زما د ورکېدو خوبونه ډېر ولیدل، خو زه پېښور یم، زه کابل یم، زه به نه ورکېږم. ډېرو عزتمندو حالت مې تاسو وینئ، زه به پرې څه تبصره کوم. اوړه مې ډېر ډک و، 5 کاله راسې په هسپتال کې یم. نو ما دې خپل بچي ته وي چې دې ګڼې ته شو که چېرته ښه شمه. نو هغه ګڼه ډېره ښه ګڼه وخته. دې ټولو ملګرو او تاسو دې ټولو خلکو ډېر احترام راکړو، ډېر عزت راکړو، زه ډېره مننه کوم. په هغه یو کور کې یو سړی مړ شو، نو کور کې یوه لور وه، یوه مور وه، ښځه وه. نو هغو ژړل. نو د چم دا ګاونډ ښځې چې خبرې شوې راده ویې کړو، که ستاسو خیال یې نه دی چم ګاونډ کې داسې ښځې چې هغه په پردي مړي باندې سینې ډبل. نو هغه یې وی یا خورې دا خو داسې سړی مړ دی چې منظري به یې د سټه نیول. بل یې خورې دونه سخي و چې په لارې به ته څه وږی نه شي دی. خیر دی دا او دغه. نو په دې کې هغه مور هغې لور ته وویل، وایي ته دې مړي د سر نه دا څادر راکړه، هغسې نه چې پردي مړي ته ژاړو، په پلار کې خو دې داسې نه و. نو دغه دا چې زه هېڅ نه یم، خو د ملګرو په وجه باندې دروند یم. د یو شعر لوی استاد، لوی رهبر، لوی پښتون په پښتنو مین باچا خان ته وړاندې کوم. وایي سر ته دې نه رسېږي نو ځکه دې کوهي ته دې کوي، سر ته دې نه رسېږي نو ځکه دې کوهي ته دې کوي. ښکلی یوسف یې وړې لوڼو د مایرې وخوړې. تاسو دې ملګرو ته ښکلی خلک راغلي او د قسمه پورې سړی ویلی شي چې ما د سوات په مشاعره کې دونه ګڼه او دونه مینه نه لیده. وایي په دې ښکلې فضا کې، په دې ښکلې فضا کې، په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه، په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه، رباب که دلته کېږي نو په خپله به ټنګېږي.